لیجیټ اډوانس شربت د معدې لپاره بهترین شربت دی، خو کله هم چې تاسو دا استعمالوئ نو د هغې نه وړاندې د دې خبرې ته اول غوږ کېږده او بیا استعمالوه، ځکه چې په دې کې 2 فارمولې دي او د دې سایډ افیکټ یعنې نقصانات هم شته او د دې کنټرا انډیکیشن هم شته، یعنې مطلب دا تاسو په دې بیمارۍ یا په دې علاماتو کې که چېرې تاسو ته وي نو تاسو دا نشئ استعمالولی، ځکه چې دا په دې کې ممنوع دي. دې لیجیټ اډوانس کې 2 فارمولې دي چې یو سوډیم الایجینیټ ته بله پوټاشیم بایکاربونیټ ته چې د دې په ذریعه باندې دا شربت کار کوي. نو که چېرې ستاسو د معدې نه ترشي اوبه بار بار ستاسو خولې ته راځي، یعنې هغه پیپ کم چې ستاسو خولې نه معدې ته تللی دی او د هغې نه بار بار ترشي اوبه ستاسو خولې طرف ته راځي، په دې علامات کې استعمالیږي. او که چېرې دا علامات تاسو ته د ډېر وخت نه وي او تاسو دا شربت استعمال کړئ او بیا هم دا علامات وي، نو دا علامات د یو بیمارۍ علامات هم دي چې هغې ته په میډیکل کې ګاوټ ډیزیز ویلی شي. او دویم دا که چېرې ستاسو معده سوځي نو د هغې د آرام دپاره هم دا استعمالیږي چې هغې ته په میډیکل کې هارډ برن ویلی شي. او یا که چېرې ستاسو معده ډېر زیات ګیس جوړوي چې د هغې په وجه بار بار ستاسو ته غرس کې درځي، کوم ته چې په میډیکل کې برفینګ ویلی شي، نو د هغې کموالي دپاره هم استعمالیږي. او که چېرې تاسو ته داسې محسوسیږي چې زما په معده باندې بوج دی نو بوج ختمولو دپاره هم دا استعمالیږي. او که چېرې تاسو معده په صحیح طریقه باندې ازمه نه کوي چې هغې ته انډایجیشن په میډیکل کې ویلی شي، نو د هغې دپاره هم کار کوي. او یا که چېرې ستاسو په وجود کې د پوټاشیم لیول کمی راغلی وي نو د هغې پوره کولو دپاره هم کار کوي. او د هغه مریضان هم استعمالولی شي چې د چا شوګر دی، ځکه چې دا شربت شوګر فری دی. د دې لیجیټ اډوانس سایډ افیکټ نقصانات دا دي، خو د هله راولي چې دا تاسو په یو ځای باندې ډېر استعمال کړئ یا ډېر ټایم دپاره دا تاسو استعمال کړئ. دې سایډ افیکټ دا دي چې کوم پیپونه ستاسو پیپړو ته دننوتي دي په هغې کې سختوالی راولي چې هغې ته په میډیکل کې برونکوسپازم ویلی شي. دویم دا چې دا ستاسو په سینه کې درد هم راوستلی شي چې هغې ته چست پین ویلی شي. دریم دا چې دا ستاسو په وجود باندې خاره هم راوستلی شي او سرې سرې پولکې هم راوست. او څلورم دا چې دا ستاسو په وجود کې ستوماني هم راوستلی شي. پنځم دا چې دا ستاسو زړه هم کچه کولی شي. او شپږم دا چې دا ستاسو خېټه پیچس طرف ته بولی شي چې هغې ته ډایریا ویلی شي. خو دا سایډ افیکټ چېرته په 100 کسانو کې 10 کسانو ته کېږي. او دا شربت ممنوع هم دی، یعنې دې ته په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شي که چېرې تاسو ته دا علامات یا دا بیماري وي. وجود نه ډېرې زیاتې اوبه بهر ته وتې وي او ستاسو په وجود کې د اوبو کموالی وي چې هغې ته په میډیکل کې ډیهایډریشن ویلی شي، نو په هغې دوران کې دا تاسو هرګز نشئ استعمالولی. که چېرې ستاسو په ګردو کې مسله وي یا خرابې وي یا ستاسو په ینه کې مسله وي او خرابې وي، نو په هغې دوران کې هم دا نشئ استعمالولی. که چېرې دې ویډیو تاسو ته لږ هم فایده درکړې وي نو دغه شان فایدې دپاره تاسو زموږ آی ډي فالو کړئ او دا ویډیو د هغو کسانو سره خامخا شیر کړئ چاته چې د معدې دا مسلې دي. شکریه، الله حافظ.